سر خپل ویژن به څنګه جوړو. بچی تاسو بړومبې داسې کار وکړئ چې خپل ځان له به پیشن معلوم کړئ او د هغې نه وروستو د لانګ ټرم ویژن جوړولو دوه طریقې دي. یو طریقه اسانه ده او دویمه طریقه لږه ګرانه ده. اړومبې طریقه چې کومه ګرانه ده هغه دا ده، تاسو په خپل چارپیرچل او معاشره کې هغه خلک وګورئ چې څوک ستاسو غوندې پیشن لري او ستاسو غوندې لانګ ټرم ویژن وي او هغې په خپل ویژن کې کامیابه شوي وي او یو اوږد لیست به د هغه خلکو جوړ کړئ. دویم هغه خلک به وګورئ چې د هغوی هم ستاسو غوندې پیشن وي او ستاسو غوندې ویژن وي خو هغوی په خپل ویژن کې ناکامه شوي وي او د دې دواړو قسمه شخصیاتو یو اوږد لیست په جوړ کړئ. پس د هغې نه به په لومبي نمبر کې تاسو هغه کامیابو خلکو سره ملو شئ چې د هغې ستاسو غوندې پیشن او ویژن وي او هغوی په خپل ویژن کې کامیابه شوي وي. لومبۍ پوښتنه به تاسو دا وکړئ یاره چې ستاسو په شخصیات کې هغه کوم ښه عادتونه دي چې د هغې د وجې نه تاسو په خپل ویژن کې کامیابه شوي نو ای به تاسو خپل ښه عادتونه ووایي. لکه د مثال په توګه باندې په ټولو کامیابو شخصیاتو کې به دا یو څو خصوصیات خامخا وي. لومبۍ دا چې هغوی به سهار وختي پاسي. دویمه دا خبره چې د هغوی به لانګ ټرم ویژن وي او د هغې مطابق به ژوند تیری او دریمه دا خبره هغوی به همیشه د وخت قدر کوي او څلورمه دا خبره به چې هغوی به انتهایی صبرناکه وي او په وړو وړو خبرو باندې پریشانه کیږي نه او جګړې به نه کوي. نو دا قسمه خصوصیات به خامخا په دغه کامیابو شخصیاتو کې وي. دویم نمبر به تاسو د هغوی نه دا تپوس وکړئ چې یاره جي ستاسو په شخصیت کې هغه کومې داسې کمزورۍ وي یا داسې کمزورې عادتونه وو چې د هغې د وجې نه څو پیرې له تاسو په خپل ویژن کې ناکامه شوي یې نو هغوی به تاسو خپل هغه کمزورۍ وښیي او د هغې به هم یو لیست جوړ کړئ. او په دریم نمبر بچې تاسو به د هغوی نه تپوس وکړئ چې یاره جي تاسو ته په دې خپل ویژن حاصلولو کې کم کم مشکلات مخې ته راغلي وو او هغه مشکلات تاسو څنګه حل کړي وو نو د هغې به پوره یو لیست تاسو جوړ کړئ. او څلورم نمبر باندې بچې دا تاسو به د هغه کامیابو خلکو نه تپوس وکړئ چې یاره جي ستاسو د ویژن حاصلولو دپاره کم وسایل پکار وو او هغه وسایل تاسو څنګه حاصل کړي دي نو د دې به هم یو لیست جوړ کړئ. د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.